هغه کوارټر دا د چې کوم ریسکی کول د باجوړ ته چې کوم حالات شروع د کوم براغلي دي کوم کورونه مو یوړلو بونیر کې کوم شهیدانو هغه کوارټر هم لار په غره کې ولې د پروته تړي وړي پروته نو مال د باجوړ کې کم افات راغله د کم ګولې زی په خپل سره راځي څنګه راځي د پختون سره راځي باجوړ کې خپل کمپریشن دی هغه شتات دی بل بس الله د فاده قدرت کارون تزګور افات هم رااله په باجوړ باندې راغله نو بس الله فقط یا الله پاک نور غټ افات دی لمر ولې دی باجو مسلمان یا پښتنو باندې اسکر مسلمانانو باندې زکه چې دا کوم خپل کارومه ډېر خفويږي بس موږ به دې کې څه نشي ویلې خو دې لا غټ افات مرولې ځکه چې باجوړ تقریبا 147 کسان شهیدان شلو د ګریبان ویل کېږي 200 کسان د بچي د زخمیان دي نور هم پته لګي نور معلومات نه لګي هم په کور کې چې یو تندر لیدلې دی یو کور کې تقریبا 7000 تل شوی دي نور کسول افات نه لګي نور په څومره وی لا خلک به لګي دي د غټ زید او د غټ کورونه د سیلابونو یو ډیزل ډیر عمر راغلی و الله پاک د خیر کې ان شاء الله نور معلومات تاسو به شیر کوو د واغانې کوو د باجوړ خلکو ته پکار دي کم نږدې باندې هغه ته ورشي بنیر ته او هغه سره امدادو کې هغه سره ودرېږي نور هر کوم ته پکار د باجوړ سره ودرېږي څو پیسو مدد کې څو مدد کې ټول خلکو پکاوي نو دا ویډیو مال تاسو سره شریک کوم مخکې ما غوړي سره لازمي شریک باجوړ خلکو باندې زړه ډېره سخته ده نو کوم عمر راغلی دې کتل ډېر نه راغلی